كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلال القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر او معجز قرآن کریم روانه اجباره الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. دیکه مخکم څه وضاحتونه بیان کړو، البته یوه خبره چې پاته د هغه دا ده، د ایاک نعبدو دا معنا ده چې یا الله موږ تا ته عبادت کوو، او د ایاک نستعین دا معنا ده چې موږ له تا څخه معاونت غواړو. ایاک نعبدو موږ تا لره عبادت کوو. د عبادت لغوي معنا د یو چا د تعظیم په وجه د هغه په حضور کې کمال عاجزي ښکاره کول، دا د عبادت معنا ده. د یو چا د تعظیم او د لویي په وجه باندې د هغه په مخ کې چې ته کمال عاجزي ښکاره کې، دا ته وایي عبادت. کمال عاجزي چې په انسان کې راځي دوې خبرې غواړي. یوه خبره دا غواړي چې انسان بتمامیه ځان هغه چاته تسلیم کړي چې د هغه د تعظیم په رابطه عجز ښکاره کوي. تسلیمېدل هغه لکه مثلا لمونځ ډېر بهترین مثال ده. په لمانځه کې د یو مؤمن مسلمان ټول اندامونه مصروف په یو کار باندې، که پښې وي، که لاسونه وي، که سترګې وي، که غوږونه وي، که ذهن وي، که زړه وي. حتی په دې بدن کې د انسان جوړښت الله جل جلاله د خپل حکمت پر مقتضا داسې کړی ده. د انسان په بدن کې 360 پیوسته دي، لکه په دا ګوته کې دا پیوسته، دا په دا بله کې دا پیوستونه چې وګوري د انسان په ټول بدن کې 360 داسې پیوستونه دي چې هغه د انسان بدن کې هلته مطلب حرکات و سکنات ځینې جوړېږي، ناستې ولاړې تګ ده، او دا 360 بنده د انسان چې الله جل جلاله انسان داسې جوړ کړی ده چې دا 360 بنده یې د په بدن کې پیدا کړي دي. دا هر بند ځان ته د الله جل جلاله یو عظیم نعمت، تر داسې اندازې پورې نعمت ده یو سړی داسې ده د یو عذر په وجه یا د فطرت په تقاضا دا پښې دغه لوی یادوم و دا کوچنی یادوم دا داسې نه راغبري، دا یو پیوستې کار نه کوي. دا سړی ډېر مصارف کوي پر ځان باندې چې وسې ورسېږي، لرې لرې ملکو ته ځي، هندوستان ته ځي، امریکا ته ځي، جرمني ته ځي چې دغه پیوست دا خپل کار ورکړي. داسې د انسان ګوته ده، د یو چا ګوته داسې چې دا د یو عذر په وجه جوړه سوي. دا سړي چې وس ورسېږي دا علاج کوي، دا مصارف پر کوي، دا پر ځان دردونه تیروي چې څو دا بندونه یې کار ورکړي. دا د یوې ګوتې. نو له دې څخه دا معلومیږي چې د انسان دا 360 بنده هر یو د انسان د پاره عظیم نعمت، او د دغه نعمت شکر
نبی علیه السلام وایي، حدیث کې راځي، هر ورځ چې پر یو مؤمن مسلمان سهار سپیدي چوي، د دغه 360 بنده چې الله احسان پر ده کړی د دی بې تماشا متماخستنه پر کار اچي، له د هره پیوسته کار اخیستل کېږي. دا د الله لخوا نعمتونه دي، پر ده شکر واجب ده. دا په یو درس کې نبی علیه السلام صحابه ورته وایي، نو یو صحابي سوال کوي چې د الله پیغمبره دا دونه شکرونه کله موږ ادا کولی شئ؟ نو نبی علیه السلام ورته وایي چې یو مؤمن مسلمان اودس وکړي او 2 رکعاته نفل د الله جل جلاله د رضا دپاره وکړي. دغه 360 چې کوم احسانات و د الله لخوا د دغه شکر ادا سو. ځکه له دې وجې لمونځ یو داسې عبادت ته دا 360 باندې ټول کې کارېږي، یو پکښې معطل نه پاتېږي. نو لمونځ داسې عبادت ده د الله جل جلاله چې انسان ځان بالکلیه تسلیم کوي الله ته، د الله د حکم مطابق به دی حرکات و سکنات کوي، په خپل طبیعت به نه کوي. حتی تر دغې اندازې مسله د سړي لاس دلته نیولي، دغه ځای یې کا وکړه، نو باید نه یې وګروي، تر ډېرو پورې به پر ځان بوج راولي چې دا ځای نه وګروي، ځکه ستا لاس دلته یو مخصوصه وضع لري چې دلته نږدې. او دویمه مسله دا ده چې انسان الله جل جلاله جوړ کړی ده، یو خو په خپل ذات کې انسان یو شریف مخلوق ده. الله جل جلاله قرآن کریم کې فیصله کړې ده په خپله، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله وایي موږ انسان په هغه بهترین جوړښت کې جوړ کړی ده. او داسې معنوي اعزاز هم الله جل جلاله انسان ته بخښلی ده. انسان په کائناتو کې مسلط مخلوق ده. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. محققین د مفسرینو دا وایي چې مراد له خلیفه مطلق انسان ده. انسان الله داسې یو مسلط قدرت پر دغه باندې پیدا کړی ده، پر کائناتو باندې، چې انسان پکښې ځان واکدار ویني، ځان واکدار بولي. دا هم د الله لخوا احسان ده. که سړی فکر وکړي غویی ډېر زورور مخلوق ده، الله جل جلاله زبردست طاقت ورکړی ده، بیا داسې وسیله ورسره د تېرش کران سړي چې اردی کې سړی ختموي. لیکن دغه غویی د یو کوچنی هلک په سر کې په دا شکرو کې پړی ور واچوي، دا د ده پر وسله قبضه وکړي، کرار یې راکش کړي، دی بغاوت نه کوي چې ته چېرې بیا یې دورې در سره ځي. بیا چې هلته په نري پړي وتړې چې دا غویی زور کې دا پړی پرې کولی شي، مګر نه یې پرې کوي، وږی تږی دلته خاموشه ولاړي. وره دا د الله شان ده. انسان ته الله داسې یو قدر ورکړی ده. او دغه انسان بیا په ټولو اندامو کې مخ د انسان هغه شریف جز ده، ځکه مخ کې د الله د الوهیت مظهر شته. سترګې دي یو عجیب غوندې مخلوق د سړي بیخي ذهن ته نه رسېږي چې دا سترګو څنګه جوړښت ده. په مخ کې پزه د کار ورکوي، خوله د غاښونه دي، نور داسې. او هغه زینت د انسان چې د هغه هم ټول په مخ کې ده. چې هر څو ښه بدن یې چې مخ یې دی سره خړي سره سپېره خلک وایي دا خوښوي شی دی. دغه مخ چې ته داسې عجز ښکاره کړې چې دغه مخ الله ته پر خاوره باندې کښېږدي او په خاوره یې سپېره کړي. دغه اقرب د طاعاتو ده، ځکه حدیث کې راځي انسان په هغه اقرب د اوقاتو کې الله ته په وخت سجدې کې ده، ځکه تا مخ پر مځکه ورته کښېښوی. اظهار د کمال عجز دی وکړئ، نور تر دغه بالا زیاتې د عجز تصویر نه کېږي، زیاتې نو څه وکړي. نو په دغه 2 خبرو کې عبادت خلاصه کېږي چې یو تسلیم د ځان ده او یو دغه اظهار ده د ځان د تسلیم. بیا نو دغه یو مظهر ده چې اشرف د اعضاو د انسان دا یې پر خاوره باندې کښېښوئ، پر مځکه یې کښېښوئ د الله د خوشحالۍ دپاره. دغه د عبادت نوم ده. ایاک نعبدو، خاص تا لره موږ عبادت کوو. دا چې موږ دا خپل مخ پر مځکه باندې ږدو، دا هیچا ته نه ږدو. چې اوس یو سړی راته ووایي یو خو هغه بې وجدانه انسانان دي، هغه نه درښیم. چې اوس یو سړی یو وجدان والا انسان ته ووایي چې 100 لکه روپۍ به درکړم، یارې دا زما پښو کې سجده وکوه کاکا، چې دا ټوله دنیا راکوي نه کوم.
یو دا بې وجدانه خلک هغه خو نو بیا علیحده مسله ده، له هغو څخه خپل انساني وجدان ختم شوی دی. دویمه مسله په ایاک نعبدو کې دا ده، دا امام ابي منصور ماتوریدي رحمت الله علیه دا په عقایدو کې د احنافو امام ده. د اهل سنت والجماعت متاخرین چې کوم علما دي چې هغو د وضاحت د عقایدو کړی ده، هغه دوه کسان دي. یو امام ابي منصور ماتوریدي رحمت الله علیه ده، دا زموږ د احنافو امام ده په عقایدو کې، او یو امام ابوالحسن اشعري رحمت الله علیه ده. دغه بیا اکثر د شوافیع علماو بیا د هغه اتباع کړی ده، خو دا دواړه په اهل سنت والجماعت کې داخل دي. د دې تر مابین داسې اصولي اختلاف نسته چې یو عالم یا د یو عالم ډله پر بل باندې رد وکړي. اختلاف شته خو هغه فرعي ده، او دغه اختلاف فرعي چې په مخه پسې واخې رجعه یې یو لفظي نزاع ته، یعنی یو لفظي اختلاف ته راځي. دا مې په مختصر انداز له دې وجې درته وویل چې هغه خپل موږ د اهل سنت والجماعت چې هغه کوم زموږ مقتدایان دي په فقه کې، خوا د موږ پیژنو چې د ائمه اربعه د مذاهبو دي، مشهور دي. په عقایدو کې دغه دوه نفر دي. دغه امام ابي منصور ماتوریدي رحمت الله علیه چې دا زموږ د عقایدو امام ده، دا یو تفسیر لري د تاویلات اهل سنت په نامه باندې. نو دا ډیر معتمد تفسیر ده او ډیر قوي تفسیر ده. دې تفسیر کې د هغه خپل په مسلکي لحاظ اگر کدی د ټولو علومو عالم و، خو شهرت یې ډېر په عقایدو کې، نو د عقایدو په رابطه باندې هم دی خپل وضاحت کوي. امام ابي منصور ماتوریدي رحمت الله علیه په دغه ایاک نعبدو په تفسیر کې داسې وایي، هغه وایي چې ایاک نعبدو راجع کړی ده وقول د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته قول هم نقل کړی ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه وایي چې په قرآن کریم کې چې چیرې لفظ د عبادت راغلی د هغه په معنا د توحید، هر ځای چې راغلی ده، نو ده دا خبره نقل کړې ده. بیا یې ویل دي چې دغه ایاک نعبدو هم دا په معنا د توحید. خو دلته البته دا معنا دوه رقمه کېږي. ایاک خاص تا لره نعبدو موږ عبادت کوو، یوه معنا یې دا ده که محض توحید ځینې واخلي، یعنی نوحدک ولا نشرک بک غیرک، موږ تا واحد بولو، له تا ما سوا بل څوک ستا په الوهیت نه درګډو. دا معنا ده. نو خالي توحید ځینې واخیستل شي، او که مراد هغه بله معنا شي چې عبادات و طاعات ټول کې راشي، نو هلته هم دی وایي راجع و توحید ته ده. یعنی ایاک خاص تا لره نعبدو موږ عبادت کوو، موږ عبادت خاص تا لره په دې وجه کوو چې ته په کمالاتو کې یوي. نو دا عبادت چې موږ ته کوو ستا د کمالاتو په مقتضا باندې، دا صرف دونه مسله سوه چې دغه عبادات زموږ د هغه عقیدوي توحید مظهر ده چې هغه په ښکاره سو. نو اصل بیرته دلته توحید سی، عبادات اثر مرتب سی، د دې دپاره چې اظهار دغه توحید راشي. دا دواړې معناوې کړي دي. او ایاک نستعینو، ایاک خاص له تا څخه نستعینو موږ طلب د معاونت کوو. نستعینو استعانه یستعینو سین یې دپاره د طلب ده، یعنی نطلب منک المعونت. نو د معاونت کولو معنا موږ په پښتو په یو ساده لهجه باندې دا وایو چې یعنی موږ کومک غواړو چې ته په دې کار کې له موږ سره داسې یو کومک وکړې چې دا کار موږ سرته ورسو. نو دلته مراد له هغه کومک څخه توفیق ده چې ته توفیق د طاعاتو راکړې. ایاک نستعینو یعنی له تاسو موږ توفیق د طاعاتو غواړو چې موږ پر طاعاتو باندې قادر سو، ځکه قدرت د طاعاتو خو الله جل جلاله موږ ته بخشي. بیا له هغه وروسته زموږ پر لاس باندې چې هغه څه ظاهریږي نو هغه زموږ صرف کسب بلل کېږي. نو دلته یو سوال امام ابي منصور ماتوریدي رحمت الله علیه هم کړی ده، ښه تفصیلي کې کړی ده. نور اهل تفسیر هم دا خبره کوي چې دلته د ذوق تقاضا دا وه چې ایاک نستعین له مخه وایي ایاک نعبدو وروسته وایي.
ځکه د ایاک نعبدو خو دا معنا ده چې موږ عبادت کوو. نو عبادت خو بې توفیقه نه کېږي. نو خو اول وار مقدمه وغواړه چې توفیق ده، وروسته د عبادت خبره وکړه، اخبار وکړه. ایاک نستعینو، له تا څخه موږ معاونت د دغه غواړو، توفیق د طاعت غواړو. و ایاک نعبدو، بیا نو تا ته عبادت کوو، ولې بېل هغه خو یې نسو کولی. نو په کار دا وسیله تورې تر لا اوښتې وای. نو دا ولې داسې ویل سوي دي؟ د دې دپاره 3 جواب دي. یو جواب دا ده چې ایاک نعبدو، موږ تا ته عبادت کوو، دا دلته مقصود ده. او ایاک نستعینو، له تا توفیق غواړو، دا وسیله ده. د دې مقصود دپاره وسیله ده چې دغه مقصود خو اصلي عبادت ده، خو چونکې هغه بې توفیقه نه کېدی نو موږ مجبور سو له الله سم توفیق وغوښتی. نو دا یوه مسله د هر ځای اگر که په ترتیب کې مقصود ورسته ده، خو د رتبې په لحاظ د مقصودیت په لحاظ ذهن کې مقدم راځي. نو نعبدو دلته مقدم سی له دغې وجې چې اظهار د مقصودیت یې وسي چې مقصود اصلي عبادت. دا تقدیم کې په له مخوالي کې خامخا یو وجه پیدا کېږي. نو دلته به ته تصویر کوې دغې خبرې ته به ورسېږي چې دا تقدیم یې له ده وجې راغلی ده، اگر که دی مرتب ده پر توفیق باندې. تقدیم یې د مقصودیت له وجې راغلی، د مقصود دغه کار ده. یو جواب دا ده. دویم جواب دا ده چې دلته مراد له معاونته داسې معنا ده چې هغه مرتبه پر عبادت. نو دا ترتیب فطري ده، صحیح. ایاک نعبدو، خاص تا لره عبادت کوو. چې کله عبادت تا لره وکئ، ایاک نستعینو، بیا له تا موږ معاونت غواړو د ساتلو د دغه عبادت. دا عبادت له کولو وروسته ساتل غواړي، ستا آخرت یې ورسوي. د قرآن تصریح د غالبا سوره نساء کې به دا ټکي د آیات راځي. من جاء بحسنة فله 10 امثالها. هلته مفسرین وایي جاء یې ووایو، که چا راتګ وکئ په نیکي سره. دا یې نه دي ویلي چې من عمل حسنة، یعنی که خو یې وکړه خو ته قیامت به رارسوي. که ته قیامت نه راورسوله زیاتي ولاړه شی یې نسته. کله کله نیکي وکړې، نیکي خو ذخیره ده. تا چې هر وخت نیکي وکړه په خپله ذخیره کې جمع سو. دغه ذخیرې ته داسې زبردسته چالاکه غل ولاړ ده چې ته به خبر نه یې چې ورسې ځای به خالي ولاړ یې، هېڅ شی به نه وي. ګل پې پر یوه یي، کیلي پې پر بله یي، شی به نه وي. داسې یو چالاکه غل د شیطان. یاري خو دې دغه ته نه پرېږدي چې ته طاعت کوې، خیر خو هغه دې په یو چم ځینې وکړي. بیا نو دی اول وار دغه کوشش کوي چې دغه ستا طاعت بیخي په کفر باطل کړي. اول کوشش دا کوي، ځکه ارتداد چې د یو مومن مسلمان په زندگی کې راسي، یعنی 20 کاله 25 کاله 30 کاله یې عبادت کړی، بل ورځ د کفر عمل وکړي یا د کفر یو کلمه ووایي، کافر شي. ورسته بیرته دستي کلمه وویله، مؤمن سو، مګر هغه د 20 کلو عمل چې کړي دی هغه ختم سو. هغه بیا د په عملنامه کې نسته، علامه یې پرېمینځله، اوس به بیا ډکوي. حتی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا ده، هغه وایي که سړي دا فرضي حج وکړي، بیا ارتداد پر وارد سی، مرتد سی، یعنی کافر سی، بیا بیرته ایمان راوړ، هغه حج له مابین تللی ده، بیا چې غني سي بل حج پر فرض ده، په هغه حج باندې له فرضیات نه خلاصېږي. هغه ولاړ، د دنیا په رابطه هم ولاړی، د آخرت په رابطه هم ولاړی. نو شیطان اول کوشش کوي په سړي باندې کفر کوي. کفر په سړي څنګه کوي؟ دا د کفر عجبې ډېرې طریقې دي. ملا علي قاري رحمت الله علیه په شرح د فقه الاکبر کې لیکلي دي، په دې آخري صفحه د فقه الاکبر د شرح کې یوه مسله راوړې ده. وایي دی وایي خلک مسخرې کوي که شی کوي، خو دا خلک خبره کوي. وایي ملا صاحب چې خیرات وکړي، وایي ملایکه په اسمان کې ډول وي. وایي ملا صاحب خیرات وکړي، وایي چا دا ملک ولیدی ډولې په غاړه ول، دا څه کوي؟ ول دا چې ملا صاحب خیرات وکړي. ول څو واره دې ولیدی؟ ول یو لرګی مې ورچولی. هغه وایي دا د کفر کلمه ده، په دغه باندې سړی کافر کېږي. دغه خبره چې سړی یو خو موږ دا د نقل په وجه وکړه چې موږ بیا ردوو دا خبره په یو داسې طریقې که دې وکړه. اوس بعضې خلک په ډېره لاپروایي باندې یاره ملا صاحب ته خو خیرات نه کوئ، نو په داسې ملایکه دا لا بنده
لاړې کور دې سپېره شي. په کفر په ارتداد سره دا نکاح هم له مابینه دي. نکاح چې له مابینه ولاړه شي بیرته چې د ایمان را وګرځي تجدید د نکاح نه وشي بیا یې دغه اولادونه د هغو اخلاق نه سمیږي هغه بلا وي ټول کلی ځینې په عذاب وي. دي خو د دغه سړي زامن خو د ده و د دې تر مابین نور هغه رابطه وشکېده چې شریعت جواز ورکړی. ګوره دا څونه غټ خطرونه دي دواړه. او دا په یو معمولي خبر یو ځای خلک خندوي نو دا دي ملایان دا دي ملایان دا دي چې اوس ګوره حقیقت ته سړی چورت ووایي سړی ځان پوکي. حقیقت دا ده یو خو دا ده چې دغه یو چا سپین کالي اغوستي زیاتېلو لمن یې اوږده هغه نه ښیم. عالم یو څو خبرې غواړي. ګوره اول دا زده کوي تر چې اثر مه لاندې کوي. عالم کې یو شرط دا د عالم به د قرآن په ذوق پوهېږي. و ډېر خلک دی وایي ملایان ترجمې کوي. هلکه ترجمه څنګه امیانو خلکو ته؟ هلکه خو قرآن راغلی امیانو ته ده. صدیق اکبر له کومې مدرسې فارغ وڅېد نبي علیه صلات سلام د قرآن درس ورکوي. حضرت عمر له کومې مدرسې فارغ قرآن خو راغلی امیانو ته ده. و دا زما په خبره خلک پوهېږي ټول پوهېږي. ان چې قرآن په صحیح انداز ورته ووایه داسې په تا کې قابلیت نشته نو دا خو بیا ته ناپوهې. ته قرآن په صحیح انداز ورته وایه ټول خلک په پوهېږي. قرآن راغلی امیانو ته ده. نو دلته ګوره په عالم کې یو څه خبرې شته. یو دا ده چې د قرآن په ذوق به پوهېږي چې قرآن څه وایي هغه ډول به خلکو ته رسولی شي. د احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذوق به پوهېږي چې کوم د احادیثو تعلیمات دي هغه به کولی شي. دا یې دوم شرط. درېیم شرط یې دا ده چې په کوم مذهب کې دننه دی وي د هغه فقاهت په حقیقت به پوهېږي چې فقاهت څه ته وایي. په یوه فقه کې تعارض و تناقض نشته چې سړی په حقیقت باندې پوه شي مسایل ټول یو رقم دي. او چې ورسې یو ملا صاحب یو رقم درلیکي بل ملا صاحب بل رقم درلیکي سړی لیونی کړي. دا په حقایق پوه نه وي. او درېیمه مسله دا ده د عالم دپاره دا حتمي ده په دې موجوده جهاني په زمانه کې چې دی په هغه جهاني سیاست به پوهېږي چې دنیا نن پر کم مخ روانه ده. په خپله د عالم چې دا ما در یاد کوي د ابي منصور ماتوریدي رحمت الله علیه د دې پر هغه سیاسي پوه باندې پر سیاسي ذهانت باندې علیحده بحثونه شوي دي. په دغه تفسیر کې یو مقدمه د هغه ډېر اوږد بحث پر کړی دی. هر عالم په خپل وخت کې د خپل وخت د دنیا نقشه باید ورمعلومه وي چې دنیا نن پر کومه مخه روانه ده. دا د عالم دپاره څلورم شی دی. پنځم شی د عالم دپاره دا د خپل ماحول په طبیعت به پوهېږي چې خلکو کې خرابي کومه ده خلک زه کومې خواته راجلب کړم. داسې څه نورې خبرې هم شته. نو چې عالم دغه مقام ته ورسېږي دغه عالم د پیغمبر علیه صلات وسلام په صادقه پیشنګویي دا د پیغمبر وارث ده. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي العلماء ورثة الانبیاء. بلکې د یوازې نبي علیه السلام نه ګوره د ټولو انبیاو وارث یې عالم بللی دی. اوس نو په وارث کې الله جل جلاله هغه خصلت پیدا کوي ځکه دا خو معنوي وراثت چې په موروث کې وي. موروث نبی علیه صلات وسلام. نبی علیه صلات وسلام په بخاري شریفه کې په 2 صفحه په پای کې دا حدیث راځي. نبی علیه صلات وسلام چې و اجود الناس په ټولو خلکو کې سخي طبیعت نبی علیه السلام په ټولو تر نبی علیه السلام سخي طبیعت بل سړی نه درغلی. یو نوی څادر چا ورکړی و هغه یې لنګ و بل یې چندان وم نه مسجد ته راووتی چا ورو دا څه څادر داسې لنګ کړی ده ول دا ماته راکړه ده ول سید کور ته ننوتی یو بل زوړ څادر یې لنګ کړی هغه نوی سره ونګښتی هغه دې ورکړي. خلکو ول ولې دې دا کار وکړی د الله بنده ته پیغمبر علیه السلام معلوم ده چې چاته جواب نه ورکړي. ده ول دغه د نبي علیه صلات وسلام له بدن سره تماس راغلی و زما زړه غوښتو چې دا زما کپن شي. هغه یې بیا کپن هم شو. او نبی علیه صلات وسلام بیا په روزه کې بجود ډېر زیاتېدی. روزه کې به حدیث کې راځي وایي دی به اجود و من الریح المرسلة. دغه را الوتی باد په طبیعت کې دونه جود نسته لکه د نبی علیه السلام. باد داسې ده دا باد چې راوالویځي باد نه له دیواله ځان چپوي چې دا دیوال ته زه نه پر ورځم نه له مردارې مځکې ځان چپوي نه له ازغو ځان چپوي نه له غره ځان چپوي. ګوره باد پر ټوله پر هر قسم ځکه یو رقم را روان پر باغ هم یو رقم تېرېږي پر خاورو هم یو رقم تېرېږي. نبي علیه صلات وسلام داسې جود درلودی
دا ټول انسانان ورته یو رقم و. دی نه و چې دا مې خپل د هغه زموږ خلک دا اوس څه دي. بخیل خو ملا صاحب بولي. د زکات پوښتنه 6 واره ملا صاحب ورور ته به څنګه یي زکات؟ دا د ده په فرضي زکات کې حال. ملا صاحب ته وا ورور ته به څنګه چې اوس داسې یو طریقه دی پیدا کړي چې دغه زکات دا د خپل مال 40 دا په خپل کور کې دی مصرف کړي. د ده په خپله دغه حال ده. نو دا خبره له دغې وجې هم سخته ناروا ده چې ملا صاحب دې پیدا کړه. یو خو که دغه چټي سړی تا لیدلی و، تا د ملا صاحب خیال پر راغلی و، هغه بلا و، نو هغه به خود بخیلي، هغه زه نسم ویلی. که ملا صاحب دې پیدا کوي، په ملا صاحب کې بیا بخل بلکل نسته، ځکه دا د الله د پیغمبر وارث ده. او دا هغه خطر ده چې شیطان دغه زموږ سرمایه په دغه ټکي باندې بربادوي. خلک به کارونه هم کوي، د الله د رضا دپاره بې روزه هم نیولي، ماښام به تراویح هم کوي، روزه چې ختمه سي بیا د اختر بانډارونه یي، په اختر کې شیطان دا خبر په وکړي ځینې ختمه. ملا علي قاري خو په دې کې مستقل باب یې ده. دا خبرې یې کړې ده، وایي که یو سړی داسې و چې دلته پر یو چوکۍ باندې کښېنستی، نو یې وویل چې زه د فلاني ملا صاحب نصیحت درته کوم. پخوا به موږ پیشې بللې، اوس یې ښه نوم پرېښی د تمثیل یې بولي. نوم یې وراړولی ده، کنې هغه پیشې دي، تمثیل نه ده. دا تمثیل یې کاوه. نه هغه وایي په دغه تمثیل کې یو قسم اهانت ده په ده باندې. دغه چې دا په کم پر چوکۍ ناست ده، دا سړی هم کافر سو، او دا څونه چې ورته ناست دي دا هم کافران. دا ملا علي قاري لیکلي دي، موږ نه دي کړي. دا د 11 قرن مجدد د ملا علي قاري. نو مقصد مې دا ده، اول وار خو چې ته عبادت وکړې، شیطان دغه کوشش کوي چې دغه میله په در وکړي. نو ته وایه ایاک نستعین، یا الله له تا معاونت د ساتنې غواړم، و ایاک نستعین علی حفظ هذه العبادت. موږ معاونت غواړو له تا، له دغه زوی مړي څخه، خو چې الله ته نارې نه کړي، په یوه طریقه سړی نه خلاصېږي. ته موږ ته دونه توان راکړې، په خبره م پوه کړې چې دا خپله سرمایه ته رضایه ورسو، چې دا وس نه در ورسېدی د شیطان. بیا نو شیطان کوشش کوي ریا و سمعت، ولا خدای دې په ریا کې نه راولي. د شپې راپورته سوم، بیا هاو بیا داو، شوربتۍ مې ولګوله، بیا داسې و داسې و، کور والا مې هم راویښه کړم، نن ښه شپه د نفلونه وکړه. دغه چمونه په در کې ریا خو هم نبي علیه صلات سلام وایي شرکي خفي ده، ولې خو د خلکو دپاره د شپې راپورته سوی سر خلک خبر. داسې د سماعت مسله ده، داسې کله کله کدي ته م وس نه ورسېدی، بیا دغه شیطان را ولاړېږي په تا باندې د خلکو حقوق پایماله کوي. یو له حقوقو د خلکو دا غیبت. غیبت څه ده؟ غیبت په یو چا کې کوي، پلانه یې داسې ده، هسې ده، داسې ده، داسې ده. خلک یې بیخي په داسې یو طریقې سره ده. خلک نه وه موږ خپل علام دې وساتي، خو دغسې یو امتحان ده. الله جل جلاله د غیبت په شان کې وایي چې وایي ته دا خوښیست دی مړه ورور غوښې وخوري. آیا زه نه خوښوم؟ نو دغه غیبت ته مړه ورور غوښې ورکړي. ولې؟ دی مړ ولې ده؟ دی خو ژوندی ده. مړی یو داسې څوک ده، مړی یو داسې څوک ده چې له ځانه دفاع نشي کولی. نو دغه سړی غیبت خو د هغه چا خبر ده چې دی په دا مجلس کې نسته. نو چې دی چې نسته، دی خو لکه مړ دی، نو خو دی له ځانه دفاع نشي کولی. کنې که دی دلې وای خو پر در غورځېدی، نو په دا وجه مړ ورته ویل سوي دي. او دا یې د غوښو خوراک والې ده. دا له دې وجې ده چې نبي علیه صلات وسلام په آخري خطبه کې دا خبر کړی ده چې د یو چا وینې توول او د یو چا پر عزت باندې داغ لګول، دا نبي علیه السلام برابر سره بلل. دا خو د ده پر عزت داغ ولګاو. دا داسې ده لکه چې دی حلال کوي په غوښو کې یې ولوېد. نو دا څونه لوی جرم ده. اشد د دې خو دې وکړي. بیا نو په آخرت دا سړی مطالبه کوي چې په ما کې د غیبت کړی ده، زما عزت و ابرو دې پایماله کړي دي، اوس زما پر تا حق سته. هلته نه روپۍ ستا، نه خوشحاله کېدل ستا، نه پښیماني سته، ته به راولاړېږې. دغه ستا اعمال صالحه به دا سړي ته ورکوي، نوره مسله هلته بیا نسته. نو خو دا د شیطان تر ځایه. نو دلته په ایاک نستعینو کې دا معنا ده، دا پر عبادت مرتب ده چې یا الله کله چې موږ عبادت وکړي، و ایاک خاص له تا څخه نستعینو موږ طلب د معاونت کوو علی حفظ هذه العبادت، پر ساتنه د دغه عبادت چې دا بیا وساتل شي. د شیطان له دسایسو له وسایسو م وساته چې دغسې توطیې شیطان زما عبادت ته جوړوي، زما سرمایه را ختموي. دویم جواب چې دا ایاک نستعینو دا ورسته سوی ده، په دغه واجه باندې ورسته سوی ده چې دا مرتب ده پر عبادت باندې
سوال دی. دریم جواب و ایاک نستعینو موږ له تا څخه موږ خو عبادت کوو. عبادت دوی مرحلې لري، یو یې ابتدا ده یو یې انتها ده. ابتدا یې داسې حالت ته چې پر مزاج بوج وي عبادت، پر طبیعت تکلیف وي، خو ته به سوکه سوکه ځان و طبیعت ورسره عیاروې له عبادت سره. بیا یې وښوروې، بیا دی وغځېږي چې وګوري وایي وخت ډېر ده، اخر په دغه کې لمر راورسي. نو داسې دا ته وار له واره ځان ورسره عیاروې له دې عبادت سره. دغه خو دا د ایاک نعبدو مرتبه وه چې موږ بیان کړه چې دا مرتبه د فرق هم ده چې د الله جل جلاله په عبادت کې موږ ځانونه مکلف وبولو، پر ځان باندې بوج راولو، عبادت وکړو. سوکه سوکه دا عبادت اسانه کېږي، لکه اول وار چې تا شروع ورته وکړه هغه ډول بوج همیشه نه لري. یو خو له دې وجې اسانه کېږي چې د انسان فطرت داسې ده چې یو کار دی ډېر کوي، هغه کار ورته اسان وي، ورسره عادت وي، طبیعت یې ورسره عادت وي. بلکې چې نه وکړي پریشانه کېږي چې هغه کار څه پاته شو. دغه ایاک نعبدو دا مقام د هدایت. ما پرون هم دا خبره درته وکړه، دلته 4 مرتبې دي د هدایت. اوله مقدمه د انابت، دا کې بنده کاسب ده. دویم چې ده چې د هدایت مقام د الله جل جلاله لار خلاصه کړي، سړی هغه کار وکړي. دریم د استقامت مقام ده، دا هم د بنده د هغه توهم ډېر تاثیر پکښې ده. څلورم د ربط القلب مقام ده. نو دلته چې موږ دا خبره کوو چې ایاک خاص تا لره نعبدو، موږ عبادت کوو. دغه عبادت کې دلته 2 خبرې راغلې. دا یوه علمي خبره ده، نعبدو د مضارع د متکلم صیغه ده. دغه صیغه د مضارع چې ده دا د پاره د حال مستعملیږي. قرائن خو غواړي خیر، خو حال و استقبال دواړه، خو دلته د حال په دغه د ذکر د قرائنو دا تقاضا ده چې موږ اوس بالحاله په عبادت کې مصروف شو. او نعبدو چې دا مضارع کې دی، بیا د په علمي اصطلاح دانو د طالبانو د ملایانو خبر د استمراري تجددي، یعنی زه اوس بالحاله عبادت کوم، دا آن تیر سی، دا بل آن بیا بالحاله ده، نو خو زه په عبادت مشغول یم. دا بل آن بیا بالحاله ده، زه په عبادت مشغول یم. دا بل آن بیا بالحاله، له دې څه استقامت هم ثابت سی، دوام پر عبادت راغی. اوس نو 4مه مرتبه چې ده دا محض الهي فیضان ده، نستا د کسب مدخل پکښې ستا، نستا د تخلیق، محض الهي فیضان چې ربط القلب ده. او ربط القلب بیا داسې مقام ده چې هلته عبادات دا خو پرېږده چې یا به عبادات ستا پر طبیعت تکلیف وي، هغه نسته، تکلیف رفع شو ختم. بلکې عبادات به داسې مرغوب وي، داسې رغبت په پکښې وي چې څوک دې ځینې بند کړي له هغه سره دښمني کوي، دغسې حالت ته سړی ورسي. دا ربط القلب د زړه له حقه سره وتړل سي. نو عبادت خوا د موږ کوو، دا د هدایت مقام هم ده، د استقامت مقام هم ده. و ایاک خاص لتا یا علا، دا نو بیا زموږ خو توان نور نسته، له تا څخه موږ نستعینو معاونت غواړو علی ربط قلوبنا، پر ربط د زړو زموږ چې زموږ زړونه له حقه سره وتړل شي. او دغه د ربط القلب مقام دا ما مخکې 2-3 واره درته واضح کړی ده. ربط القلب یو داسې مقام ده چې د دغه عبادت د دوامو د استمرار په وجه الله جل جلاله 2 کار له دا سړي سره کوي چې عبادت دې کاوه دا خو ستا تر اخلاص او تر محبت او تر دې پورې اړه لري. اکثر خو الهي شان داسې ده چې عبادت به کوي چې استقامت هغه د الله په علم کې الله ته معلوم ده چې نور د استقامت دوره ختمه شوه، الله جل جلاله دې زړه له حقه سره تړي. نو ځکه دغه عبادت و استقامت دا علمي معامله ده، دا مقدمه ده، مقدمه ده. دغه د ربط القلب مقام دا مکاشفه ده، کشف حاصل. او کله کله داسې پیښه چې دا نادره پیښیږي چې دغه د مکاشفې مقام مقدم سي، معامله پرته پرېږدي. اول وار الله جل جلاله د یو چا زړه جذب کړي، حقایق ورته ښکاره کړي، وروسته بیا د عمل کوي. کتابو مثال د موسی علیه السلام په ساحرانو ویلی دی. دا د موسی علیه السلام مقابلې ته راغلي وو، 4000 یا 12000 یا 4000 یا 80000 نفر.
چې کله د موسی علیه السلام له کړې د دوی سحر وخوړ الله جل جلاله دوی پر زړو الهام د نورانیت ورته وکړي دستي دوی پر سجده باندې سوالات او دا یې ویل چې آمنا برب هارون و موسی کتابونه وایي چې په دغه سجده کې دوی ته الله خپل مقام په جنت کې کشف کوي بیا چې فرعون هر څو غورې ووالي چې دی بند خورما پر درختو راکش کم دی بم حلال کم دی ویل چې څه کېږي هغه دې ستا دغو نه قدرت ته چې مړم کې زیاتې وخواته دې قدرت نشته هېڅ تاثیر دا د فرعون دغه نه پر وکړي دا کې بیا کله کله داسې حالت راځي خو دا کله وي دا نو بیخي نادر وي کله کله راځي د انبیاو په صحبت کې دا حالت امکان لري نور نو ګرانه مسله ده نو د ایاک نستعین مقام چې دا مقام د ربط قلب ده د زړه رابط چې له حق سره راغی الله جل جلاله ما مخکې درته ویلي معنوي نورانیت پیدا کوي حقایق یې درته ښکاره کړو څونه سعادت چې د انسان په طاعاتو کې ده دغه سعادت الله ورته ښکاره کوي انو چې اوس یو چا ته ووایه دا سل په سل کې یقین چې هغه خواته ولاړ شي هلته دې سړی وزني دغه خواته چې ولاړ شي باچا کېږي نو چیرې سړی پر اخوا بیا ځي دغسې د شیطان لار دی درته ښکارېږي چې دا هلاکت ده او دغه طاعت چې دي دا سعادت درته معلومیږي دغه ربط القلب ده دا به په خپل ځای کې راسي د اصحاب کهف په شان کې الله جل جلاله وایي وربطنا على قلوبهم هلته خو هغه آیات ته پسې حالت دا یوه مسله ده یوه مختصره غوندې مسله لا پاته سوه هغه به انشاءالله سبا بیان کړو واخر دعوانا